ننګرهار والي حیات الله حیات په مشرۍ د لیندۍ په 40مه د امنیتي ځواکونو د همغږۍ په مرکز کې د شینوارو لوی او مومندرې ولسوالیو او جلال آباد تورخم لوی لارې امنیتي وضعیت ارزونه او د ساحې پراخوالي په موخه ناسته وشوه. په دې ناسته کې د ننګرهار والي سربیره امنیه قمندان پاسوال غلام سنئی ستانکزي، ملي اردو قمندان برید جنرال محمد کریم نیازي، سرحدي ځواکونو قمندان برید جنرال محمد ایوب حسین خیل، د عامه نظم لواء د رستیزوال، د همغږۍ قمندان، د یادو ولسوالیو ولسوالانو، امنیتي مسؤلینو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. ننګرهار والي حیات الله حیات ویل چې د دې ناستې څخه یې موخه په شینوارو او مومندرې ولسوالیو او جلال آباد تورخم لوی لارې په اوږدو کې په منظم ډول امنیتي ځواکونه ځای په ځای کول، د ساحې پراخوالي په موخه امنیتي ارزونه او په امنیتي برخه کې د دواړو ولسوالیو د مسؤلینو ستونزې او وړاندیزونه اورېدل دي. نوموړي زیاته کړه چې د شته امنیتي ځواکونو د منظمو تحرکاتو او همغږۍ په ترڅ کې کولی شو چې په شینوارو، مومندرې ولسوالیو او جلال آباد تورخم لوی لارې په اوږدو کې امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی رامنځته کړو. د دې ناستې په ترڅ کې د شینوارو او مومندرې ولسوالیو مسؤلینو څخه په امنیتي برخه کې ستونزې او وړاندیزونه او حل لارې واورېدل شوې چې په بېلابېلو برخو کې سپارښتنې او پرېکړې ترسره شوې.